مشرتابه غړو د ادب او فرهنګ ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او په دویم قدم کې د دغه نوي ځای نوي سټیج او نوي موقف مبارکي ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د کارونو او په پرتلیز لحاظ هم همدغسې دویم منزل ته او دریم منزل ته راوچت شي او پرمختګ وکړو انشاءالله. اصلا که موږ تاسو په شعر باندې خبرې کوو په وبښئ په ادبیاتو باندې خبرې کوو یو شعر دی بل داستان دی بیا نثر دی. په همدغه دوه برخو کې که یو څوک ځان ورسوي هغه بشپړ ادیب دی. د ژبې برخه بیا د کره کتنې برخه د دغه موادو په استناد باندې مخ ته ځي چې موږ تاسو باید ترلاسه کړی شو. نو غوره دا ده چې موږ تاسو ته داستاني ادبیاتو سره آشنا وو. اصلا داستان زموږ اساس په ژوند کې ډیر زیات مهم دی او خدای تعالی چې دغه انسان هم پیدا کړی د بشري او انساني خلقت یې دغسې دی چې داستان خوښی دی، داستان یې خوښیږي. په همدې خاطر باندې تاسو وګورئ د قرآن کریم یوه زیاته برخه قصص دي، قصص الانبیا چې ورته وایو. ولې د یوسف علیه السلام کیسې، د نوح علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام کیسې په داستاني ډول راغلي دي. دوی ولې د یوه مقدس کتاب کرکټرونه پاتې شوي دي؟ علت دا دی چې انسان طبیعتا داستان خوښی دی. هغه کیسې چې په تمثیلي او داستاني ډول بیانیږي هغه د خوښیږي او په ذهن کې تل پاتې کیږي او عبرت او درس ورنه اخیستلی شي. د ادبیاتو په لرغوني یا پخواني ویش کې هم له ارسطو نه نیولې د افلاطون نه رانیولې تر اوسه پورې دغه ویش موږ هم نه دی تغییر کړی چې ادبیات دوی په دریو برخو باندې ویشلي وو چې یو ته یې ایفیک حماسي او غنایي عشقي ادبیات، حماسي ادبیات او بل تمثیلي یا ننداریز ادبیات. په ننداریزو ادبیاتو کې همدغه داستاني ادبیات هم شامل، یعنی د هغه وخت نه زرګونه کاله قبل الميلاد نه وړاندې هم موږ تاسو د داستاني ادبیاتو سره مخ وو او ورسره وو. خپله د آدم علیه السلام راشړل او ځمکې ته راتلل دا خپله زموږ د سرنوشت یا د ازل یوه کیسه ده. خپله د حابل او قابل جګړه چې لومړی ځل قتل رامنځته شوی، وینې تویې شوې، دا یو داستاني ټکر دی چې زموږ ستاسو په ژوند کې رامنځته شوی او تر ننه دا پیښه او دا کیسه په همدغه ډول تکراریږي. په نړیوالو ادبیاتو کې هم دې ته لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه دې ته فیکشن ادبیات وایي یا داستاني ادبیات وایي یا هغه ادبیات چې د تخیل عنصر پکې شته. نو ځکه ویلی شو چې دې ته کیدای شي موږ تاسو تخیلي ژانرونه هم ووایو. تخیل چې په هر شي کې رامنځته شو هغه داستان هم رامنځته کوي. موږ په شعر کې هم داستانونه لرو، یعنی داستان یوازې د شعر اړوند هم نه دی. مثلا موږ تاسو منظوم داستانونه لرو یا ګڼ دغسې شاعران لرو چې داستانونه یې په شعر باندې لیکلي وړاندې کړي دي. نو دا معنا چې تخیلي ژانر دی یا په شعر کې تخیل شته او داستان هم ور باندې بیانېدلی شي. تخیل په دې برخه کې موږ له ځان سره ساتي. همدغه داستان چې زموږ ستاسو ژوند ته راغلی دوی څو پړاوونه تیر کړي دي. داستان په پیل کې د افسانې او اسطورې سره ورته و، یعنی لرغونې زمانه کې ما قبل تاریخ زمانه کې افسانې او اسطورې موجودې وي. افسانې که څه هم اوس پېښوریان یا په کوزه پښتونخوا کې لنډې کیسې ته اوس هم افسانه وایي، یعنی دا معنا چې غیر حقیقت، یعنی دا معنا چې یو شی واقعي نه وي. نو په پخوانۍ زمانه کې افسانې او اسطورې موجودې وې. دا چې انسان وزګار و، په غرونو، په دښتو، په سمڅو کې ژوند کوه، د وخت تېرولو لپاره یې اړتیا درلوده چې ځینې بوختونکي توکي ولري چې د هغې دپاره افسانې او اسطورې رامنځته شوې. افسانه هغه پخوانۍ کیسه ده چې واقعیت ونه لري. اما د دې برخه یوه بله چې دا اسطوره ده. اسطوره هغه مذهبي کیسه ده یا هغه افسانه ده چې مذهب لرونکو خلکو رامنځته کړي وي یا هغه خلکو رامنځته کړي وي چې په دین او په خدای باندې باور ولري. اما افسانې چې دي تر ډېره پورې د دې باور څخه خالي دي، یعنی هم دین لرونکو او هم غیر دیني خلکو رامنځته کړي دي. اما اسطورې هم په بېلابېلو ادیانو کې موجودې دي چې موږ تاسې اوس هم په ټولنو کې وینو. همدا اوس هم موږ تاسې وایو چې د بلاګانو، د فریانو، د چلګازیانو او حتی په غرونو کې د سمڅو د دغسې کیسې زموږ تاسو سره موجودې دي چې هغه په اسطورو پورې اړه لري. مثلا په یوه غره کې زه اندراب ته تللی وم د بغلان. هلته یوه تیږه وه چې دې ته یې شا وروس ویل او دغه تیږې یو د بل سره چسپېدلی په دې کې. ما دا څه کیسه ده چې تېره ده؟ وایي دا یو وخت دلته ناوې زوم را روان و، ورا را روانه وه، ظالم پاچا ورباندې راغی، غوښتل یې په دوی باندې تېری وکړي او ناوې وتښتوي د ځان سره. دا چې دوی خدای ته ډېر نږدې خلک وو، دعا یې وکړه چې خدایه د دې بدنامۍ نه خو چې موږ په ډبرو واوړو ډېر به ښه یو. وایي خدای دعا قبوله کړه، په همدغه آس باندې سپاره او دغه دوه ډبرې چې دي کلکې ولاړې دي. وایي دوی دعا قبوله شوه، دوی دعا او دوی په ډبرو واوښتل او تر اوسه پورې خلک چې هغې ته راځي ډېر درناوی لري دغه آس ته او دغه شا وروس چې په هغه باندې سواره دي. دا اوس یوه اسطوره ده ځکه د خدای عنصر پکې موجود دی، د دوی دعا قبوله شوې او زرګونه کاله وروسته هم خلک باور ورباندې لري. دا کیسه ده خو همه اسطوره ده.
او د اسطورې وروستی پړاو چې بیا وروسته موږ تاسو ته دا خبره توږل شوې دغه حکایت دی او حکایت بیا هغه څه دی چې تر اوسه زموږ ستاسو په ژوند باندې حاکم دي د افسانو او اسطورو له منځه ځینې دغسې پیغامونه د داستان په بڼه راخیستل کېږي چې په موږ تاسو باندې تاثیر لري. حتی همدا اوس هم تاسو ګورئ چې د غضنفر صاحب کتاب چاپ شوی د حکایتونو کتاب او ټول درناوی ورنه کړی دی یعنې دا معنا چې حکایت تر اوسه زموږ په ژوند کې موجود دی اما په کیسو افسانو باندې باور تر ډېره پورې نشته. د افسانو او اسطورو څخه وروسته د داستان دویم پړاو چې دی هغه فولکلوریک یا ولسي ادب دی. ولسي ادب او فولکلوریک ادب فرق په څه کې دی؟ په کیسو او افسانو کې موجودات چې وو غیر خارق العاده موجودات وو یعنې دا معنا چې انسانان نه وو بلاګان او پیریان یا دغسې موجودات وو چې موږ په سترګو نه وو لیدلي یعنې ډایناسوران هم پکې موجود وو بهرنیو ادبیاتو کې غرونه ونې هم پکې څرخېدل اما په ولسي ادب کې بیا لږ تر لږه یو څه انساني شوي دي جامعې ته داستان رانږدې شوی دی چې په دې برخه کې هره ټولنه خپل ولسي ادب لري. مثلا موږ تاسو خپل ولسي ادبیاتو ته کلاړ شو د مومن خان او شیرینو کیسه که همدغسې راواخلئ د ګڼې ولسي کیسې چې تاسو وګورئ دا زموږ ولسي ادبیات دي او ولسي ادبیات بیا داستاني ادبیات په دې استناد ویلی شو چې داستاني ادبیات تر منظوم کلام ډېر پخواني دي او په دغه ادبیاتو کې زمان او مکان نامشخص دي اما داستانونه دي موجود دي. دریم پړاو د کیسې چې دی بیا معاصر داستاني ادبیات دي چې دا معمولا په 18مه پیړۍ کې رامنځته شوي دي او په روسیه کې ګوګل یو بنسټګر دی چې لنډه کیسه او رومان او داستان یې رامنځته کړي همدغسې په امریکا کې اډګار الن پو ته د دې مقام ورکړل شوی چې په 18مه پیړۍ کې لومړۍ لنډه کیسه لیکلې ده او کله چې لنډه کیسه ولیکل شوه د دې سره داستان مهذب شو په چوکاټ کې واچول شو څه معنا چې زمان او مکان ورته مشخص شو. مثلا په افسانه او اسطوره کې یا وبښئ په فولکلوریکو کیسو کې به ویل و نه و په یوه پخوا زمانه کې یو پاچا و اوس و نه و وخت هم نامشخص دی چې څه وخت و په پخوا زمانه کې یو پاچا و په کوم هیواد کې پاچا و د کوم هیواد پاچا و زمان او مکان یې نامشخص و اما لنډه کیسه یا معاصر داستاني ادبیات تا ته وایي چې ستا د کیسې زمان او مکان باید مشخص وي. مثلا په کابل کې روان وم یا مثلا د پسرلي پر مهال باندې روان وم یا مثلا یا هغه وخت مشخص نه یادوي خو ځانګړتیاوې یادوي مثلا ډېره سخته ګرمي وه په خولو کې ډوب وو ته خپله پوهېږې چې اوړی دی یا مثلا وایي چې سخته واوره ورېده یا په باران کې روان وم دا ټولې دغسې ځانګړتیاوې دي چې هغه وخت ورباندې محسوسوي نو ځکه معاصره کیسه چې رامنځته شوې ده د زمان او مکان په چوکاټ کې رامنځته شوې ده او په پښتو ادبیاتو کې په 20مه پیړۍ کې موږ تاسې د معاصرې لنډې کیسې بیلګې را پیدا کړې که څه هم یو انتقاد دا دی چې دا له انګریزي ادب څخه اردو ته راغلي اردو نه بیا ځینو لیکوالو پښتو ته کیسې ژباړلې دي مثلا په هغې کې د راحت زاخلي کونډه نجلۍ کیسه ده چې وایي دا لومړۍ کیسه ده اما که یې وګورو دا بیا هم افسانې ته ورته ده زمان او مکان پکې ډېر مشخص نه دي یا د پیښو علت او معلول پکې ډېر مشخص نه دی خو په اسنادو باندې ویلی شو چې پښتو لومړۍ کیسه 21مه پیړۍ کې په معاصر ډول لیکل شوې ده بیا هم نور محمد ترکی دغسې یو څوک دی چې په معاصرو اصولو برابرې کیسې لیکلي دي که د کیسې که وکتل شي دغه ځانګړتیاوې چې اوس یې زه وروسته بیانوم دا پکې بیان شوي وړاندې شوي دي نو ځکه ویلی شو چې اصلا په دغه معاصرو تیوریکو عناصرو یا د کیسې په عناصرو برابره کیسه له نور محمد ترکی نه راوروسته راپیل شوې ده دا چې مذهب او مفکوره یا لاره یې بېله وه هغه بېله خبر ده اما ادبیات یې د درناوي وړ دي یا هغه ژانرونه چې ده پنځولي هغې ته موږ تاسې درناوی لرو ځکه موږ تاسې د تیورۍ په لحاظ د هغې څخه نشو منکرېدلی. بله خبره چې په داستاني ادبیاتو کې ډېره مهمه ده معاصر داستاني ادبیات بیا هم د ولسي کیسې تر اغېز لاندې پنځېدلي دي. عجیبه خو دا ده چې اول لنډه کیسه نه ده رامنځته شوې اول رومان رامنځته شوی دی او رومان تاسو پوهېږئ چې د ناول نه په دوړه کچه دی رومان د پیړیو کیسه ده او معمولا رومانونه لومړی په اروپا کې رامنځته شوي دي دې ته شپني کیسې هم وایي په دغه رومانونو بیا هم د پخوانیو افسانو او اسطورو د ولسي کیسو اغیز دی یا د پخوانیو حماسو اغیز ورباندې موجود دی یا په بله معنا چې انسان هغه وخت اوزګار و په اروپا کې به دوی شپني کړه او رمې به یې ساتلې دې لپاره چې رمې او د خپل ملکیتونه د شپې د لیوانو د ځنګلونو د څارویو نه وساتي دوی به اور بل کړی او تر سهاره به ویښ ناست وو د دغه ویښتوب لپاره لکه اوس هم چې موږ تاسو د ژمي په کیسو کې په شپو کې کیسو ته اړتیا لرو یو مشر موږ ته کیسه وایي ویښ پاتې شو دوی هم یو بل ته همدغسې کیسې بیانولې او همدغه اوږده رومانونه وو چې دوی یې بوخت وساتل اما د وخت په تېرېدو انسان بوخت شو د رومان بڼه رالنډه شوه ناول ته راغله ځکه ناول د تر ډېره پورې مشخصه کیسه ده نسبت رومان ته که رومان تر 500 600 صفحو پورې تر 1000 صفحو پورې یو ناول و یو داستان و اما ناولونه
یو څه محدود و، هم د کرکټرونو په لحاظ هم د پیښو په لحاظ را لاند شول، انسان ته یې وخت ورکړ. د دې نه وروسته بیا لنډه کیسه رامنځته شوه، ناول نور مختصر شو، د لنډې کیسې په سټایل ولیکل شو. حتی اوس خو وخت دې ته را رسېدلی چې موږ تاسې د منیمالیزم په زمانه کې یا د کیسهګیو په زمانه کې یو، تاسې که اوسنۍ کیسې لیدلي وي د یوه پاراګراف پورې دي، یا دغه زموږ ستاسې پښتانه لیکوال چې کیسې لیکي تر یوې صفحې پورې رامحدودې شوې. حتی په شعر کې هم د منیمال هنر هغه شوی چې تاسو لنډکی شعر ورته وایي، یعنې دا معنا چې د انسان وخت او بوختیا په نظر کې نیول شوی، ورته وایي چې اوسنی انسان دومره وخت نه لري چې اوږده داستانونه او کیسې واوري. نو ځکه په اوس زمانه کې حتی په پښتو ادبیاتو کې موږ حتی رومان نه لرو. اوس رومان ځکه نشته چې موږ تاسې ډېرې لنډې کیسې حتی د ناول په نامه تېرې کړي دي. کله چې لنډې کیسې ته راځو، دوه ډوله ده، یو ساده کیسه ده، بله تحلیلي کیسه ده. ډېر زموږ ستاسې ناولونه چې دي، حتی ډېر مشهور ناولونه چې متاسفانه تر اوسه نقد نه دی ورباندې شوی، هغې ته کیدای شي موږ ستاسې تحلیلي یا اوږدې کیسې ووایي چې د ناول په نامه مطرح شوې، ځکه د ناول بشپړ حق ادا کول دا ډېر ګران کار دی. دا یوه مقدمه وه چې تر دې دمه موږ تاسو ته ناول راغلی. اوس راځو داستاني عناصرو ته. که تاسو غواړئ چې داستان ولیکئ، د داستان ستنه په څه ولاړه ده، لکه مخکې چې په شعر کې ویل، په داستان کې 5 اصلي اساسي عناصر دي چې دا باید تاسو ترلاسه کړئ یا باید ولرئ، او یو څو چې دي هغه بیا فرعي دي. په اصلي عناصرو کې څو شیان ډېر زیات مهم دي. تر ټولو وړاندې لومړی شی چې دی هغه طرحه ده یا پلاټ دی. طرح او پلاټ چې دی نقشې ته وایي. دغه تعمیر چې ته جوړوې تر ټولو وړاندې ته باید د دې پلاټ طرحه کې، یا په انجینرۍ کې چې براورد ورته وایي، چې څو منزله وي، څنګه به راځي، څنګه به ترتیبیږي، په کوم وخت کې به رسیږي. داستان هم همدغسې خاکه یا پلاټ غواړي یا طرحه غواړي. کله چې ته یو داستان لیکې، لومړی باید پلاټ ورته رامنځته کړي، او پلاټ ستا د کیسې نابشپړ شوې بڼه ده. او که پلاټ ونه لرې، دا معنا چې ته د خپل کار لپاره نقشه نه لرې، د سفر لپاره د طرحه نه ده وړاندې کړې. نو ځکه پلاټونه ډېر زیات مهم دي. او دومه برخه چې ده هغه پیغام دی. اوسنی لوستونکی ستا څخه غواړي چې ته کیسه لیکې، ته غواړې ما ته څه ووایې، یا لوستونکی تا ته وایي چې دغه ستا داستان یوازې د وخت تېرولو لپاره دی، که په ما کې څه بدلون هم راولي. نو ځکه خپل ته دغه مخاطب باید د خپل پیغام او پیغامونو له لارې په نظر کې ونیسې. اوسنی کیسه یا هر ادبي اثر چې هغه باید جوت پیغام ولري، او دغه پیغام له لارې ته په خپله ټولنه کې بدلون هم راوستلی شي. مثلا نن تاسو چې موږ تاسو حکایت د یوه داستاني اثر په توګه ولئ، ځکه هغه ستونزې او تشې زموږ ستاسو په شخصیتونو ټولنه کې موجودې دي، یا هغه بدۍ چې هلته بیان شوې، یا هغه ښېګڼې زموږ ستاسو په وجود کې یوه تشه شته، او دغه پیغامونه ځکه دغې سره دلچسپ لګېږي چې زموږ ستاسو په ټولنه کې د هغې د سمون اړتیا موجوده ده. نو ځکه باید ته پیغام او پیغامونه ولرې. دوه منصوب. دریم چې ډېر زیات مهم دی، ځای زمان. د ځای زمان د زمان او د مکان ترکیبي کلمه ده چې اوس رامنځته شوې ده. یعنې دا معنا ته نشي کولی د ټول افغانستان کیسه بیان کړي. کوشش وکړه چې جزئیاتو ته لاړ شه، انفرادي اړخ ته لاړ شه. په دغه ټولګي کې یا په دغه تالار کې زه د ټولو کیسه نشم بیانولی، اما د عبدالرشید د ژوند کیسه زما د داستان لپاره ډېره زیاته مناسبه ده، ځکه دی د ټولو هم نوعه دی. لسګونه کسان د ده په دغه برخلیک کې شاید شریک وي. نو ځکه د انفرادي اړخه باید ورداخل شو، او د جمعي یا د عمومي اړخه کې ورداخلیږو، دا په اصطلاح د ټولې هغه موږ په یوه لمن کې نشو اچولی، په یوه لاس کې دوه هندوانې نشو پورته کولی. نو ځکه موږ تاسو باید ځای مشخص شي. بله خبره هم د زمان ده. په اوسنیو داستانونو کې باید ستا کیسه ته یوه ځانګړي زمان پورې اړه ولري، د یوه ځانګړي وخت کیسه وکړي. ځکه اوس د افسانې او اسطورې د ولسي کیسو وخت تېر دی چې ته ټول وختونه په یوه کیسه کې راونغاړې. د یوې شیبې کیسه بیان کړه او د یوه ځای کیسه بیان کړه، او تر ډېره پورې ستا کرکټرونه اوس دومره بوج نشي وړلی چې د ټول په اوږه واخلي، ځکه ته لوستونکی سرګردانوي. ستا د داستان په مقابل کې لوستونکی دی، او هغه دې که سرګردانه کړ، ستا د داستان نه مخ اړوي. او اوس خو تاسو پوهېږئ چې دنیا ټوله له رومانونو او داستانونو ډکه ده، او کله چې یو چا ستا د داستان او رومان نه مخ واړو، ورځي د بل چا کیسې ته وخت ورځي. نو ځکه باید ته لوستونکی وساتې، او د هغه وخت ساتلی شي چې د هغه د ژوند کیسه وکړې. ستاسو په خیر راغلی. بله مهمه یا استاد په خیر راغلی چې ډېر زیات ورباندې بحث کېږي، هغه کرکټرونه دي یا کرکټرایزیشن دی. کرکټر چاته وایي؟ کرکټر چې په داستاني ادبیاتو کې ورته د اتل، د هیرو، د قهرمان او د شخصیت نوم ورکړل شوی دی. هغه کس دی چې
پیښې په داستان کې مخته وړي، یا په اصطلاح ستا هغه شخص او قاصد دی چې د ستا کیسه تر منزله رسوي، یا د داستان هغه عرابه ده چې کیسه ورباندې راڅرخېږي. که کرکټر نه وي ته کیسه مخته نشي وړلی. موږ تاسو مثلا په داستاني یا په تیاتر سینما کې ورته د فلم هلک وایو یا د کیسې هلک ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، دا هغه شخص دی چې ستا کیسه مخته وړي. کرکټر ډېر زیات مهم دی. زموږ ستاسې د داستاني ادبیاتو یوه ستونزه دا ده چې په کرکټرایزیشن کې یا د کرکټرونو په وده کې موږ تاسې هغه نشو کولی چې تر مطلوب هدفه پورې ورسوو. کرکټرونه موږ تاسې اول خو په دغه نامه باندې هم ډېرې نیوکې موجودې دي چې موږ تاسې اتل ورته وایو. ډېر دغسې که اتلان دي چې په فلم یا په داستان او په کیسه کې منفي رول لري او دا مثبت بار دی، مثبت وزن لیږدوي. آیا د منفي کړنو مخته وړونکي ته موږ اتل ویلی شو؟ نشو ورته ویلی. یا که شخصیت ورته وایو، ډېر دغسې داستانونه دي چې په هغې کې کرکټرونه ډېر منفي بد خلک دي، قاتلان دي، یا په اصطلاح دغسې جګړه مار دي چې ناورینونه رامنځته کوي. آیا هغې ته موږ د داستان شخصیت ویلی شو؟ نشو ویلی. نو په دې خاطر شخصیت هم یې مثبت بار لري، همدغسې قهرمان او هیرو هم په همدې ډول. نو ښه دا ده چې دې ته همغه انګلیسي کلمه وکاروو چې کرکټر وایي. کرکټر هغه چې پیښه ورباندې مخته ځي او وړاندې کېږي. کرکټرونه یو کلاسیک ویش چې دی دوه ډوله دی، چې یو اصلي کرکټر دی، بل فرعي کرکټر دی. په اصلي کرکټر کې د داستان له پیل څخه تر وروستیو پورې پیښې راڅرخېږي، پیښې مخته وړي. او اصلي کرکټر هغه کرکټر دی که چیرته په داستان کې له منځه لاړ شي، په فلم کې له منځه لاړ شي، داستان بې خونده کېږي یا داستان پای ته ورسره رسیږي. اما فرعي کرکټرونه هغه کرکټرونه دي چې د پیښو په مخته وړلو کې له اصلي کرکټرونو سره مرسته کوي. یا په بل اصطلاح که فرعي کرکټرونه په داستان کې مړه شي، له منځه لاړ شي، داستان په ټپه نه درېږي یا داستان نه بې خونده کېږي. دا د کرکټرونو یو پخوانی ویش دی. اما تر ډېره پورې په اوسنیو کیسو کې کرکټرونو ته نورې بڼې هم ورکړل شوي دي. یو د هغې څخه فعال کرکټر دی. فعال کرکټر دا معنا چې تر وروستیو شیبو پورې په داستان کې خپلې ځانګړنې ساتي، په همغه خپل خاصیت باندې مخته ځي. بل غیر فعال کرکټر دا دی چې د یوه رواني غوندې هره شیبه یې خو یو خصلت او عادتونه بدلیږي. په یوه صحنه کې یو ډول راغلی او په بله صحنه کې بل ډول راغلی. دلته د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دا خپل کرکټر څنګه وروزي. تاسو پوهیږئ که چیرته یو داستان په 10 کالو کې راغلی او یو 10 کلن ماشوم په دې داستان کې داخل شوی، 10 کاله وروسته خو دا کرکټر 10 کلن شوی دی. آیا 10 کاله وروسته هم باید همغه د ماشومتوب په پیښو روان دي؟ دا یو ژوند دی، یو بهیر دی چې په دې داستان کې روان دی. په 10 کالو کې چې ټول اجتماعي بدلونونه په یوه ټولنه کې راځي، د دغه کرکټر په شخصیت کې باید محسوس وي. رواجونه، دودونه، د جامو سټایل، د خبرو سټایل، ممکن هغه مکتب ته لاړ شي، درس ووایي، د لوستي او نالوستي خبرې، دا ټولې په داستاني کرکټرونو کې بدلون ومي. کله چې موږ کرکټرایزیشن وایو یا کرکټر پنځونه وایو، لیکوال باید د ټولو ته متوجي چې د خپل کرکټر څنګه وروزي. زموږ ستاسې د داستانونو یوه ځانګړنه دا ده، منفي ځانګړنه، چې موږ تاسې په کرکټرونو باندې خپل فکر او خپل صلاحیتونه تحمیلوو، یا په بله اصطلاح د کرکټر ازادي اخلو. زموږ ستاسې ذوق یو ډول دی، همغه په کرکټر هم هغه کوو، تطبیقوو. حال دا چې کرکټر باید آزاد پرېښودل شي. بله ستونزه دا ده چې موږ تاسې د روایت او غیر روایت ترمنځ فرق کوو. داستان چې دی روایت نه دی، او زموږ ستاسې داستانونه باید روایت وي. روایت څه ته وایي؟ مثلا وایي چې پاچا مړ شو، څه وخت وروسته ملکه هم مړه شوه، دا یو روایت دی. اما داستان څه درته وایي؟ پاچا مړ شو، له څه وخت وروسته ملکه هم له ډېره غمه مړه شوه. دلته هم چې د غم علت ورکړ، دا خبره هم د روایت نه راویستله. موږ تاسې په کیسه کې د علت خبره کوو، یعنی یوه پیښه چې رامنځته کېږي هغې ته به علت هم وړاندې کوو. اما په روایت کې بیا علت نشته، کټ مټ چې څه دي همغسې راخلي. لکه موږ تاسو چې احادیثو کې د پیغمبر سلام نه احادیث روایت کړي، په دې کې موږ تاسو هغه نشو کولی، پلانی ویلي، یعنی ځای مسؤلیت اخلاص ما درته را انتقال کړ. اما د ولي او د علت خبره بیا په داستان کې باید دا واضح شي چې دې ته بیا داستاني منطق وایي. موږ تاسو په ډیرو کیسو کې په کرکټرونو کې باید داستاني منطق ته پام وکړو. تاسو که هندي فلمونه یا سریالونه لیدلي، هلته یو شخص راځي په یوه ځان 10 نفره 20 نفره وهي. دا خو د عادت له مخې، د طبیعت له مخې ګرانه ده، موږ تاسو نشو ورته منلی. اما د سریال لیکوال، سریالونه، فلمونه ټول داستاني ادبیاتو کې شامل دي چې دې ته سناریو وایي. نو وروسته بحث لږ ورباندې کم که وخت
هلته لیکوال کوشش کوي چې خپل کرکټر د ماشومتوبه دغسې وښیي چې دی کلب ته ځي ورزش کوي ټول عمر یې په کلب کې په ورزشي فعالیتونو کې تیر شوی دی او کله چې وګوري چې 20 کاله په ورزش کې تیر کړي بیا یو څه منطقي داستان رامنځته کېږي یا منطق رامنځته کېږي داستاني چې وښیي چې وله دا خو امکان لري چې دغه پیښه رامنځته شي نو دې ته به منطق پیدا کوي یعنی د پیښې د علت په اړه به د لوستونکي پوښتنې ځوابوي بله خبره چې دا هغه رښتیاتوب دی موږ تاسو آیا دغه د داستان کیسې ټولې رښتیا دي یا موږ تاسو باید یوازې واقعي کیسې ولیکو که غیر واقعي هم لیکلی شو بعضې خلک فکر کوي چې یوازې یوه کیسه چې ستا په ژوند کې پیښه شوې ده په کیسه کېدلو ارزي واقعیت دغسې نه دی دغه ټول ناولونه ټول داستانونه دا واقعي نه دي موږ تاسو غیر واقعي کیسې هم داستان ته راوستلی شو خو ښه خبره دا ده چې د عمومي پلاټ ستا واقعیت دی افغانستان دغسې یو هیواد دی چې هره شیبه پکې کیسې رامنځته کېږي هره حادثه یوه کیسه ده چې رامنځته کېږي نو د دې لپاره چې موږ تاسو وکولی شو د خپلې ټولنې تصویر هم وړاندې کړو واقعي کیسې هم راواخلو اما په جزئیاتو کې موږ تاسو تللی شو چې غیر واقعي کیسې ورکړو مثلا یو شخص احمد کیسه ورباندې تېره شوې ته په داستان کې حق لري چې هغه محمود کې یوه کیسه دلته لوخیلو کې رامنځته شوې ده دلته حساسیت موجود دی دا کیسه نشي بیانولی ته کیدای شي هغه بودخاک بیان کړي د وردګو یوه سیمه بیان کړي یا غوربند راواخلي هغلته په یوه مشابه کلي کې دا کیسه وړاندې کړي اما راپېښه شوې دلته ده علت دا دی چې زموږ ستاسې داستان چې دی سرچپه هرم دی سرچپه هرم څه معنی د خبر او داستان ترمنځ یو فرق هم دا دی چې خبر د سرچپه هرم په څیر دی اصلي مهمې پیښې په سر کې راځي مثلا تاسو د خبر سرلیک وایي چې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي په چاودنه یو شی دغه شی افتتاح شول وروسته ورو ورو جزئیاتو ته راځي او هغلته خلاصوي اما په داستان کې څه درته وایي داستان کې اول جزئیات وړاندې که او هغه پیښه که مرګي که ژوبلی که پایله د ټول آخر کې راځي سرچپه هرم دی اصلي پیښې وروسته په دې رامنځته کېږي نو ځکه په جزئیاتو کې موږ تاسو ټول سره شریک یو وړاندې کولی شو په کرکټرونو کې بیا هم ډېر احتیاط پکار دی په دې معنا چې یو څوک چې کرکټرونه پنځوي دی باید دوه پوهې ولري یو دا چې په روانشناسي لحاظ یا د ارواپوه په لحاظ دی د ټولنې سره چلند وکړي ښه رواني تجربه پوهه ولري د کرکټرونو د پنځولو لپاره ارواپوهنه هم ډېره ضرور ده بله خبر دا ده چې هغه خپلې تجربې هم باید په دې کې عملي کړي دا یو ساده مثال وي شاید ته که د یوه موچي د یوه سوالګر ژوند انځورایې وایي ضرور ده چې ته باید یو ساعت د یو سوالګر په بڼه کښېنې د لارې په څنګ کې چې دغه سوالګر باندې د حالت څنګه تیریږي یا همدغسې د یوه موچي ژوند انځورایې د یوه ساعت دپاره هلته کښېنه د یوه موچي په توګه چې خلک ستا سره څنګه چلند کوي په دې وخت کې باید ستا کرکټر پنځونه وایي ډېره قوي وي ډېره غښتلې په ښه بڼه کولی شي نو ځکه باید خپلې تجربې بیان کړو خو مداخله پکې ونه کړو چې دا ډېره زیاته مهمه ده بله خبر دا ده چې پیښې کرکټرونه رامنځته کړي او که د کرکټرونو له منځه پیښې راوځي مهمه خبر دا ده چې نه پیښې باید کرکټرونه رامنځته نه کړي کرکټرونه باید پیښې وزېږوي ښه او کامیاب داستانونه هغه دي چې کرکټرونه پیښې رامنځته کړي د پیښو نه پیښه رامنځته شي چې دې ته په داستان کې ټکر وایي تلوسه وایي کشمکش وایي کله کله مثلا ته یو سریال ګورې یوه حریف ته یا منفي کرکټر ته د غوسه دومره راشي چې د ولې دې نه خبرېږي چې اوس خو دا ماته په لاس راغلی وای یعنی دا نقش باید په دومره انداز باندې ترسره شي چې ستا خپله غوسه ورته راشي او ورسره سرګردانه شي بیخي علت یې همدا دی چې هغلته داستان لیکونکو یا ایډیټرانو دغه عنصر په نظر کې نیولی دی او بل پنځم ټکی په اساسي موضوعاتو کې لیدلوری دی یا پوینټ آف ویو ورته وایي لیدلوری موږ تاسو په داستانونو کې کله کله متاسفانه تېروتنه کوو کیسه هم د یوه سوالګر شروع کړې د یوه شاګرد هم شروع کړې اما وروسته لیدلوری ته باید د ستا ټوله کامره په همدغه کرکټر پسې روانه وي اما هلته رانه هیر شي مثلا د یوه شاګرد د ژوند کیسه بیانوو دا زموږ لیدلوری دی نور دا شاګرد زموږ او ستاسې تر ټارګېټ لاندې دی په داستان کې د دې ژوند د دې حواس اما کله کله دغسې راځي چې مدیر پکې راواخلو یو بل ټولګیوال پکې راواخلو یا کله خپله کیسې پکې راواخلو چې والا زم یو وخت همدغسې هم په ما همدغسې تېره شوې اصلي لیدلوری درنه پاتې شي نو علت یې دا دی چې فوکس او لیدلوری باید په داستانونو کې هیر نه کړو د کیسې یوه ناظر ته په کیسه کې یوه ناظر ته په کیسه کې یوه خان ته د همغه له زاویې وګورو ټولې هغه ځانګړنې پکې موجودې وي کله کله دغسې راځي چې یو کلیوال سړی د یوه انجینر د یوه ډاکټر د سیاستمدار غوندې لغتونه کاروي او کله کله یو عادي سوالګر او یو عادي سړی د ټولنې هغه چې وګورې د یوه وزیر په څېر اصطلاحات کاروي دا داستاني منطق هم نه مني او ستونزه یې دا ده چې کیسه لیکونکي یا کیسه پنځونکي هغه خپل لیدلوری تر اخره نه دی تعقیب کړی حتی په دې شخصیت کې هم بیا لیدلوري فرق لري مثلا ته د یوه ماشوم په دې باندې غور کوې چې دی د ښوونځي تر څنګ د درس تر څنګ
د مور پلار لپاره روزیم پیدا کوي، پلاستیکونه خرڅوي. ستا لیدلوری همدا دی چې د ماشوم خپل شجاعت ورته بیان کړي. اما دلته ستا لیدلوری باید بدلیږي. یو وخت وایي چې په افغانستان کې شاګردان یا د مکتب زده کوونکي دومره ستونزې لري په نورو مسایلو سر شي چې دلته هم ستا د لیدلوري زاویه بدلیږي او په دې اساس باندې بیا دغه کرکټر لوستونکی نشي محسوسولی، یا درنه ورکېږي چې په سر کې څه ویل شول او وروسته څه ویل شول. ځکه ځینې دغسې رومانونه دي چې کرکټرونه یې سلګونه اوړي. مثلا د تولستوی سوله او جګړه رومان چې دی 600 که 550 شاوخوا کرکټرونه لري. زموږ ستاسې ځینې باباګان یا مشران خلک دي چې د خپلو لمسیانو یا د زامنو نومونه ورنه هېر شي. هلکه ته د چا زوی نوم دې څه شی و رانه هېر شو. نو کله چې ته 500 کرکټرونه په یوه داستان کې ولرې مجبور یې د ټولو نومونه خو پرېږده د خواصو د ځانګړنو او عادتونو سره په داستان کې د نقش په اړه هم ته باید معلومات ولرې. او بله اصطلاح چې ډېره کارېږي هغې ته د مازلو هرم وایي. دا په داستان کې موږ تاسو تطبیقولی شو. مازلو وایي چې انسان د غوښتنو یو هرم لري. اول مثلا تر ټولو وړاندې انسان خوراک ته اړتیا لري، چې خوراک یې پوره شو، ګېډه یې مړه شوه، کور ته اړتیا لري، جامو ته اړتیا لري، بیا سیاست ته راوځي، تعلیم ته راوځي، پوهنتون ته راځي، په دغه مرحلو باندې وړاندې راځي. اما که چېرته یو انسان وږی ډوډۍ ته اړتیا لري او د لوږې مړ کېږي او دی فلسفه غږوي یا نور مسایل وړاندې کوي، دا منطق نه مني د سره. په داستان کې باید دغه سلسله مراتب د انسان د اړتیاو په ژوند کې موجود دي او په دې اساس باندې ته باید کرکټرونه وروزې. دا 5 اصلي عناصر بیا هم په مشخص ډول یادوم. پلاټ یا طرحه، پیغام چې تا دپاره په داستان کې ډېر زیات مهم دی، ځای زمان یا زمان او مکان، کرکټرونه او لیدلوری. دا اساسي ټکي دي په هر داستان کې موجود دي. اوس د دې لپاره چې داستان مو لا بهتره شي یو څو دغسې نور ټکي دي چې مشخص یادوم، باید تاسو هغې ته پاملرنه وکړئ چې دا دې ته کیدای شي موږ فرعي وایو. مهم ټکی چې په فرعي برخو کې دی هغه تلوسه یا سسپنس دی. تلوسه دې ته وایي چې اوس به څه کېږي، اوس به څه ترسره کېږي. یا ستا تلوسه او دغه کشش په داستان کې باید دومره وي چې د شپې په 12 بجو هم تا ته خوب در نه شي، وایي چې څو مې دا داستان نه دی ختم کړی، دا کیسه مې نه ده لوستې، نه ویده کېږم. یعنې دغه کشش باید تر اخره په هغه کې موجود وي، په هره صفحه کې باید موجود وي. حتی د عنوان نه شروع کېږي. زموږ تاسې د ناولونو او داستانونو عنوانونه هم ډېر زیات مهم دي او که چېرته په داستان کې تلوسه نه وي، په عنوان کې تلوسه نه وي، ممکن په نورو کې هم له منځه لاړ شي. په ننګرهار کې یو لیکوال و، ناول یې چاپ کړی و، وی مشکوک ترهګر ووژل شو. دا یې استاد صمیم صاحب ته ډالۍ کړ، استاده دا ناول تا ته ډالۍ دی. استاد صمیم ورته وکتل، په همغه محفل کې یې بیرته ورکړ، ومې لوسته وایخله. وی استاده تا ته مې ډالۍ کړی، وی خو ومې لوسته، وی نه دا اوس چاپ شوی، لومړی ځل مې تا ته درکړ. وی خو عنوان کې دې ویلي چې مشکوک ترهګر ووژل شو، کیسه خلاصه شوه، هېڅ تلوسه نشته پکې. که دې ویلي وای چې ترهګر یا مشکوک ترهګر، زما سره به تلوسه وه چې ته په دې کې څه راغلي، تا په دې عنوان کې ټوله کیسه خلاصه کړې وه. کنه مثلا که وایي چې احمد بریالی شو او بیا احمد شهید شو او احمد بیرته راستون شو، 50% تلوسه دې پکې له منځه وړې. نو عنوانونه یوه کلمه، یوه مشخصه کلمه دغسې وي چې لوستونکی په تلوسه کې وساتي او د ځان سره موجود وي. او هره تلوسه په داستان کې د داستان د ژوندي ساتلو سبب ګرځي، چې دا ډېر مهم دی. بله خبره کشمکش ده. کرکټرونه لکه څنګه چې زموږ استاد په عادي او طبیعي ټولنه کې هېڅ کله یو د بل په خوښه نه دي روان، یو د بل سره تضاد لري، ټکر لري. ضرور نه ده چې ستا ټول شیان د یو بل چا خوښ شي، ځینې شیان باید خوښ نه شي، یا په اصطلاح یو منافقت هم په داستان کې موجود دي. دا معنا چې ځینې شیان باید ستا په دې کې خوښ نه شي. او دغه کشمکش د دې سبب کېږي چې د دوو مختلفو نظریو لوستونکي ستا په داستان کې پاتې شي. او که کشمکش نه وي پکې، بیا دا معنا چې هېڅ شخړه نشته، هېڅ ستونزه نشته، او لوستونکی هم بیا وایي چې ستونزه نشته. ځکه اوس لوستونکی چې دی د چالشونو او د ننګونو لوستونکی دی، مینوال دی. او دا شی چې په یوه ټولنه کې موجود دی هغه ډېر کوي، او خصوصا په افغاني ټولنه کې خو دا ننګونې ډېرې زیاتې موجودې دي. بله خبره د مکالمو ده. کله چې موږ تاسو داستاني ژبه بیانوو، یو د راوي ژبه ده چې ته بیانوي، بل ستا د کرکټر ژبه ده. ته کیدای شي خپله معیاري ژبه وکاروې د یوه راوي یا داستان لیکونکي په حیث باندې. اما کله چې د کرکټر ژبې ته ورځې، کرکټر باید خپله لهجه وکاروي، خوستی لهجه وکاروي، ننګرهارۍ کندهارۍ لهجه وکاروي. ته په هغې کې لاسوهنه نشي کولی. هغه د راوي د کرکټر ژبه ده او کرکټر باید بشپړه خپل ازادي ولري. اما کله چې ستا خبرو ته راځي یا هغه ځای کې چې صحنه او کامره ستا خواته درځي، هلته ته ازادي لري چې خپله ژبه په خپل ډول وکاروي. نو په دې ډول هغه ژبنۍ ګټه هم د داستان راڅرګندېږي. او د ژبې په لحاظ هم همدغسې د هغوی لهجو درناوی او کلمو ته باید پاملرنه وشي. بله خبره د داستان د کلایمکس یا د اوج ده. په طبیعي ژوند کې څنګه چې هر انسان پیل
اوج او مخ په ځوړ لري داستانونه هم همدغسې دي. داستان له یوه پیل څخه شروع کیږي اوج ته رسیږي. په اوج کې بالاخره ستا زړه ورسره درېدلی بیخي او نور هغه برخه ده چې داستان مخ په ښکته باندې راکوزیږي. په اوج کې باید ستا ټولې غوټې خلاصې شوي وي، اصلي پیښې دې بیان کړي او ورو ورو هم فرعي کرکټرونه له منځه ځي او د اصلي کرکټر اصلي چې را په وروستیو برخو کې راڅرګندېږي، یا په بل اصطلاح ته پیغام ته څرګندېږي. د اوج نه چې ته بیرته کله راکوزېږي نو ورو ورو ستا پیغامونه هم باید څرګند شي، غوټې هم باید خلاصه شي، د تلوسې کمښت هم پکې راځي. هیڅ داستان نشي کېدلی چې تل په اوج کې روان وي، لکه څنګه چې د انسان طبعي ژوند همدغسې یا پخه ځواني دغسې ده چې وروسته به بوډاتوب ته راکوزېږي. داستان هم د ژوند همدغسې یو تصویر دی چې بالاخره ښکته به راځي پکې. بله منظره کشي ده. منظره کشي په دې معنا چې داستان تمثیلي ادبیات یا ته داستانونو په اړه ویل کېږي چې لوستونکی داستانونه لولي نه بلکې داستانونه ګوري. کله چې ګوري معنا ده چې موږ تاسو په داستان کې باید حسي کلمې وکاروو، یعنی صحنې دغسې انځور کړو چې بالاخره زموږ ستاسې باور ورباندې راشي. هر یوه منظره د بلې منظرې تداعي کوي، هغې ته ورته ده. په منظره کشۍ کې موږ ستاسې په دریو ډولو مخته ځو، یو په دوه ډولو. یو د انسان دغه فطري او طبعي انځورګري ده. مثلا په غوسه راننوتو، په تندي 12 بجې وې، خوله یې له خندا نه راټولېده. دا یو دغسې رواني انځور دی چې د هغې د طبیعت انځوري کوي. بل د بهرني طبیعت انځورګري ده. دوړې وې، باران و، یا مثلا وایي چې سخته واوره ورېده. دا هم زمان کوي او هم هغه صحنه انځورګري کوي. مثلا ته که د یوه دوکاندار د ژوند کیسه کوي، د مستري دوکان ته ورځې، کیدای شي دلته غږیز انځور هم وړاندې کړي چې شورماشور و، د ولډینګس پر غي بادېدل او بالاخره دی په دوړو ګردونو کې هلته ناست و، زما په لیدو راپاڅېدو. ته د دغسې یوه منظرې له لارې باید ورننوځې. څنګه چې تاسې سریالونو کې وینئ، کله چې تاسې دغه ټولګی یا تالار انځوروئ، په کامره کې لومړی باید دغه ټول ښوونځی راشي، بهر ښوونځی راځي او بیا وروسته د یوې کړکۍ نه کامره دغه صحنې ته راځي. دا معنا چې اول د کلیاتو منظره کشي کړې او بیا درون ته ورننوځي. د یو شخصیت هم همدغسې کوي. ځکه لومړی ځل د ننګ سره مخامخ کېږم، دی چې انځوروم د ده ظاهري څېره باید انځور کړم او بیا وروسته د اخلاق او چلند او خبرو ته راځم. داسې نشي کېدی چې اول د ده چلند او اخلاق هغه کړم او په آخر کې ویم چې او بالاخره رښتیا د ننګ صاحب څېره په دغه ډول و، دغه عادتونه یې درلودو. دا بیا بېخونده کېږي. لکه څنګه چې په طبعي ډول موږ د کیسو سره مخ کېږو او بیا وړاندې ورځو، په همدې ډول په داستان کې هم باید په منطقي ډول مخته لاړ شو. بله خبره د فضا د تصویرولو ده چې دې ته په انګلیسي کې سیټینګ وایي. تاسو چې کله ټلویزیون ګورئ یا سریالونه ګورئ یا تر ډېره پورې دغه د صحنو د ډکولو صحنې ګورئ، کامرامینان یا د سینما او د تیاتر پلویان اول صحنه جوړوي د هغې دپاره، یا بهر چې کومې برنامې ثبتېږي د هغې دپاره اول د فضا د جوړولو تابعه نیسي. یا همدغه اوسنۍ زموږ غونډه کله چې دلته راغلو موږ اول د فضا جوړه کړله، سټیج مو جوړ کړ، چوکۍ بیا وروسته ورباندې کېناستو. داستان هم کټ مټ همدغسې تجربه ده چې اول باید فضا انځور کړي او د فضا له انځورولو نه وروسته راشي. فضا زموږ په شتون کې نه انځورېږي، زموږ نه وړاندې باید انځور یې جوړوي. افغاني فرهنګ، بهرنی فرهنګ دا ټول دي. مثلا که ته ووایې چې په کلیواله صحنه کې ستا کرکټر دریشي اغوندي، نیکټایي یې ماچولی، سرتور سره روان یا هلته کښېنه او بیا په کلي کې لاړ شي چې حمام چېرته دی، غواړم ګیره جوړه کړم. دا فضا په منطقي لحاظ تا سره څوک نه مني. کلیوال کرکټر د همغه ټولو کلیوالي ځانګړنو سره هلته باید حضور شي. او که په ښار کې همغسې یو څوک دلته انځور شي نو بیا همغه د شادګل کیسه ورنه جوړېږي چې ممکن یو طنزي اړخ یا په منطقي لحاظ هغه داستان ډېرو خلکو ستایلی هم دی، اما په منطقي لحاظ تاسو پوهېږئ چې پښتني فرهنګ ته یې څومره تاوان رسولی. آیا پښتانه رښتیا هم دومره بې عقل دي چې وزه یې له پړي نه تړلي یا هوټل ته یې بوځي؟ یعنې څومره تاوان یې موږ ته رسولی دی. علت یې دا دی چې د فضا په سیټینګ کې دغه برخې ته یوازې د لوستونکي د خوشحالۍ په توګه خیانت شوی او د پښتني فرهنګ بد پکې معرفي شوی دی. او هېچا په دې باندې انتقاد ونه کړ چې آیا موږ رښتیا دومره سادهګان وو یا زموږ ژوند رښتیا هم همدغسې وو. د پښتنو ضد خلکو د پښتنو پر ضد د دغه یوه داستان څخه استفاده کړې ده. دوی ویل چې دا دوی اصلي فرهنګ دی چې معرفي شوی دی. حال دا چې یا مثلا تاسې د اسماعیل شاهد ځینې ډرامې وګورئ، بیا یې صحنې وګورئ. آیا د طنز په بیه دا ارزي چې ته خپل فرهنګ تر سوال لاندې راولې؟ ستا ټول فرهنګ آیا همدغسې دی؟ یا زموږ ستاسې ځینې سریالونه، فلمونه چې په هغې کې نڅا او موسیقي او ځینې نور مسایل دي چې نیوکه ده ورباندې، یا داستان یا داستاني ادبیات یا تمثیلي ادبیات چې محکوم دي. علت دا دی چې د فضا سیټینګ ته متاسفانه پام نه دی شوی او هغه کلتوري تصویر نه دی وړاندې شوی چې دا هم یوه ستونزه ده. بله خبره بېطرفي ده. متاسفانه ځینې داستان لیکوال په کرکټرونو باندې خپلې خبرې تپي، یا کله چې کیسه وړاندې کوي خپله ایډیالوژي او نظریه هم پکې وړاندې کوي. ما مخکې نور محمد ترکي د داستانونو خبره وکړه چې د لومړی معیاري کیسې لیکلې، اما کیسې یې ولې ناکامې شوې چې ده خپله ځینې د ایډیالوژیک نظریات یا عقیدوي نظریات او باورونه په خپلو کرکټرونو تپلي دي. مثلا هلته که دهقان دی یا په اصطلاح کارګر دی،
په هغې باندې دومره سرمایه ګذاري کړې سیاسي سرمایه ګذاري چې بالاخره د ده داستان منطق یې له منځه وړی دی او نن چې موږ استاسې تر ډېره پورې باور نه ورباندې لرو علت یې همدا دی زموږ یو همکار استاد و د ترکي صاحب په د داستانونو باندې موضوع اخیستې وه بیا یې اوس وخت کې وزارت ته نه شو استولی وی چې بېرته مې موضوع رد نه کړي چې تا ولې په دې موضوع اخیستې ده یعنی وخت دغسې شرایط بدلوي نو ښه دا ده چې موږ تاسې په داستانونو یا په کیسو کې د خپله بېطرفي څه ناڅه حفظ کړو یا هغه کرکټرونه یو څه طبیعي ازادۍ ته پرېږدو او که یې کوو هم سل په سلو کې داستاني منطق او د کیسې چوکاټ ته باید پاملرنه وکړو یعنې داستان باید تبلیغاتي وسیله ونه ګرځي او پیښې کرکټرونه رامنځته کړي نه چې پیښې کرکټرونه وڅرخوي په داستان کې چې دا تر ډېره پورې هغه ګوډاګي یا ځایناستي کرکټرونه دي چې داستان ته ډېر حیثیت نشي ور په برخه کولی او بل ټکی چې ډېر زیات مهم دی هغه تخیل او تصویر دی لکه څنګه چې ما د شعر په برخه کې ویل داستانونه یا تمثیلي ادبیات یوه اصطلاح چې دا ننداریز ادبیات ننداریز دا معنا چې په خلکو باندې یې ووینې وړاندې کړی شي مخکې له دې چې ستا داستان یا ناول چاپ شي لس 15 ناول لیکونکي باید ستا دپاره غوښتنلیک درکړي چې زه غواړم یې دې نه فلم جوړ کړم یې دې نه صحنې جوړې کړم صحنه سازي ورنه وکړم په بهر کې هر ناول چې چاپیږي د ناول لیکونکو زیاته ګټه له فلم جوړونکو ده فلم جوړونکي هغې ته ورځي وایي غواړم زه دا په داستان او په کیسه باندې واړم اما زموږ ستاسې یو ناول هم متاسفانه تر اوسه نه فلم شوی نه کیسه ورنه جوړه شوې علت یې همدا دی چې یا هم تخیل دومره اوچت دی چې انځورول یې ګران دي لکه د پاتې شه باران دی چې تر ډېره پورې یو ارغواني نثر دی موږ نشو کولی چې هغه انځور کړو یا تر ډېره پورې دومره وچ کلک دي چې یا دومره ایډیالوژۍ ښکار دي چې اوس هم ډارېږو چې د هغې څخه فلم او کیسه جوړه کړو نو په دې خاطر باندې تخیل او تصویر د کرکټرونو له زاویې څخه په منطقي ډول په دې داستانونو په انځورولو کې ډېر زیات مهم دی ځکه چې فضا مې ویل کرکټر مې ویل ژبه مې ویل دا باید ټول هلته انځور شي او وړاندې شي معمولا د کرکټرونو په اړه 3 نظریات موجود دي یو هغه ناولونه چې کرکټر محوره دي کرکټر ته ډېر زیات ارزښت ورکوي په کرکټر باندې راڅرخېږي دویم ناولونه یا داستاني ادبیات هغه دي چې حادثه محوره دي په حادثو پسې روان دي چې حادثې څنګه روانې دي لکه همدا اوس چې ګڼ داستانونه چې دي زموږ ستاسې د دې وروستي تحول د حادثو ښکار دي هر چا لیکلي چې د حادثه یا د جمهوریت سقوط او امارت رامنځته کېدل څنګه رامنځته شول هر څوک خپل روایت لیکي خپله کیسه لیکي او زموږ په مخ کې هم دا تیره ده دا هر څه چې لیکل کېږي دا یوه پیښه محوره داستان لیکونه دي چې وړاندې کېږي او وروسته له دې شاید نور هم ولیکل شي یا تر ډېره پورې دغه ولسمشران او مشران چې د چوکۍ نه لرې شي بیا خپل یو کتاب لیکي لکه د زلمي خلیلزاد کتاب د استازي کتاب یا دغه 40 کاله په توپان کې دا نور چې دا تر ډېره پورې پیښه محوره داستانونه دي او دوی تر ډېره کوشش کړی چې ځانونه پکې قهرمانان او اتلان وتراشي او د پښتو په اصطلاح سپین بازان د ځانه راوباسي اما داستاني ادبیات وایي چې نه دا باید نقد شي د دغه اصولو له مخې یعنی تر ډېره پورې لیکوال باید ځان کرکټر ونه تراشي په هغې کې او دریم چې ډېر مهم دی هغه مفکوره محوره داستانونه دي همدا اوس تر ډېره پورې زموږ او تاسو ګڼ داستانونه مفکوره محوره دي په یوه خاصه مفکوره او د هغې مفکورې د دفاع لپاره راڅرخېږي مثلا په دې وروستیو کې 15 دقیقې کتاب چاپ شوی دی په دې کې تر ډېره پورې تمرکز تر ډېره په مفکوره دی او دفاع د خپلې مفکورې څخه او د داسې نورو ناولونو رومانونو یا د داستاني ادبیات هغه هم داستاني ادبیاتو یو ژانر دی خاطرې دي نو کیدای شي دې سره مخامخ شو چې دې ته هم باید موږ ستاسې ډېره زیاته پاملرنه وکړو او بله مهمه خبر دا ده چې لوستونکي ته درناوی وکړو آیا لوستونکی دومره اوزګار دی چې زموږ 1500 صفحې رومان ولولي ولې ولولي کله چې د ولې ځواب پیدا کړو لوستونکی قانع کړو هغه وړاندې کولی شو جوړولی شو چې د دې لپاره هم باید موږ ستاسو پام وکړو او وروستي 2 ټکي چې باید اشاره ورته وکړم چې اوس په نړۍ کې ډېر دود او عام دي نړۍ اوس د ساینس فکشن کیسو ته مخه کړې ده ساینس فکشن له 2 برخو څخه ایستل شوی ده ساینس علم او فکشن کیسې دوی کوشش کوي چې لیکوال یې ساینس پوهانو ته یا تر ډېره پورې ساینسي مرکزونو ته سوژې و ایډیالوژۍ ورکړي مثلا موږ تاسو چې په دې کیسه کې په لنډیو پخوا موږ ته دا خبره کړې وه لنډۍ کې وایي اسمان ته لار د خطو نشته لیلا مجنون په عاشقۍ ختلي دینه یا د اسمان ستوری شوې جانانه او د شپې دی ګورم ورځ کې نوي دیدنونه دغسې یو څه دي دا خپله د فکشن فکشن فکر دی خو متاسفانه موږ استفاده ورنه ونه کړه کله چې په اروپا کې رنسانس دوره رامنځته شوه هغوی په دې باندې عمل وکړه اروپا نن هغه انقلاب ګوري ساینس فکشن رنسانس تر ډېره پورې په هنر او ادب کې رامنځته شو ساینس فکشن تا ته دا وایي چې ځینې علمي تجربې د وخت په تېرېدو سره ممکن دي رامنځته کیږي ماوراتبعي شاعرۍ کې هم دغه احساسات موجود دي ساینس فکشن تر ډېره د ساینس او د تخیل ترمنځ یوه ګډه روانه لاره ده او دې پر بنسټ لیکل شوي کیسې دغسې دي چې زموږ ستاسو د راتلونکي په اړه وړاندوینه کوي په هندي سینما ته به لاړ شو هندي سینما کې یو ناول دی چې ډېر زیات مهم دی
او په هغې کې د ساینس فکشن کیسې د دې سبب شي چې د هند څېړنیزې کمپنۍ دغه ناول څخه ګټه واخلي او استفاده ورنه وکړي او په راتلونکي کې یعنی غټې لاسته راوړنې ولري د ساینس نه. نو ځکه ساینس فکشن کیسې په هغو ټولنو کې ډېرې زیاتې لیکل کېږي چې ساینس ته هم نږدېوالی ولري، په ساینس او ساینسي څېړنو هم باور ولري. او البته دغه فلم چې ما یاد کړ د کرش په نامه دی، کیدای شي تاسو یو څوک هغه وګورئ چې په هغې کې لیکوال کوشش کړی چې 50 کاله وروسته چې څه پیښې کېږي یا 50 کاله وروسته هند یا کیدای شي موږ تاسو داسې کیسې ولیکو چې 50 کاله وروسته افغانستان دا کیسې ولیکو چې په دې کې د احمدي صاحب جوجو ناول شاید تاسو ولولئ. دا د ساینس فکشن د کیسو یو تصویر دی چې تاسو یې وړاندې کړی دی. موږ تاسو اوس هم دې سره یا د خرافاتو یا د نورو روایاتو په ضد ټکر لرو او نه شو وړاندې کولی. او وروستۍ برخه یې جنایي کیسې دي. په نړۍ کې اوس ګڼې کیسې پولیسي کیسې لیکل کېږي یا جنایي کیسې لیکل کېږي. جنایي پولیسي کیسو کې د ټولنې هغه جنایي تصویر وړاندې کوو. دلته زموږ په ټولنه کې چې هر وخت وژنې شوې، جګړې تېرې شوي، کورونه وران شوي، همدا اوس هم دښمنۍ موجودې دي، خصوصا په پښتني ټولنه کې تربګنۍ موجودې دي. دا هره شیبه په دې ارزي چې د یوې جنایي پولیسي کیسې موضوع وګرځي. خو متاسفانه چې موږ ستاسو لیکوالانو د حساسیتونو له مخې پاملرنه نه ده ورته کړې. د وروستیو کې یو دوه جنایي ناولونه چاپ شوي وو، د ښه هرکلي سره مخامخ شول، ځکه موږ تاسو هر یوه د جنایي کیسې یوه برخه یو راباندې واقع شوې، یوې حادثې نه زیانمن شوي یو، اما د هغې لپاره کیسې نشو لرلی. اما په ایران کې تاسو د امیر عشري ناولونه وګورئ، هغه د جنایي کیسو یو ډېر نامتو لیکوال دی چې ګڼ داستانونه یې پښتو ته هم ژباړل شي او لا لیکل کېږي. علت یې دا دی چې د جنایي تصویر وړاندې کړي او مسؤلینو ته ووایي چې د حادثو ترمنځ د پیښو ترمنځ یا د پیښو تر شا څوک کیلدیوالی ترسره کېږي او دا په ټولنه کې سمون رامنځته کوي چې باید ولیکل شي. خو متاسفانه چې کار نه دی ورته شوی. نو زه فکر کوم چې زما بحث به اوږد شوی، خبرې ډېرې زیاتې دي، که اوس ځینې به ستاسې په پوښتنو کې مطرح شي. داستاني دنیا او داستاني ادبیات یو ډېر لوی مبحث دی او دا چې ما کومې خبرې وکړې د ماخذونو په تړاو باید ووایم چې اول خو زما خپلې داستاني تجربې پکې شاملې دي. ما 8 ناولونه لیکلي او 2 ناولونه مې ژباړلي او 4 د لنډو کیسو ټولګې مې چاپ دي. نو زما دغه 14 داستاني اثار چې زه نو د کال جایزې مې اخیستې، د دې په استناد کولی شم تاسو ته دغه خبرې وکړم. یعنې دا معنا چې په تیوریک لحاظ نه د عملي لحاظ زه ورسره مخامخ شوی یم د دغه کیسو سره، حتی د ځینو ننګونو سره هم مخامخ شوی یم. واقعي کیسې یا واقعي موضوعات که راخلې ځینې وخت ننګونې هم لري چې دا د ولې لیکل شوی ده، دا خو زما د ژوند کیسه ده، ته څه حق لرې چې دا کیسه ولیکې، یا دا زما د ژوند کیسه ده خو ولې په دې بڼه ولې راغلې ده. نو داستاني لیکنې ننګونې هم لري، خصوصا په افغاني ټولنو کې. نو د دې ترڅنګ په داستاني ادبیاتو کې زما تجربه او د پوهنتون په برخه کې د نثر یا داستاني ادبیاتو تدریس هم تر ډېره ماته جواز راکوي چې په دې برخه کې یو څه ووایم، که نه په دې برخه کې ستاسې مخکې درېدل به یو څه بې مسؤلیتي وي. هیله ده چې ومې بښئ.